اوس په کندهار کې د انځرو د ټول وخت دی او دلته هره ورځ باغ لرونکي په ساپو کې انځر ټولوي. دغه انځر له درختو څخه له ټولېدو وروسته په یوه میدان کې د څو ورځو لپاره هواروي چې په لږه اندازه وچ سي او بیا یې په لاړونو باندې د پیولو لپاره چمتو کوي. محمد ګل د خپل باغ انځر په لاړ پیایي او بیا یې پر میدان د دوهم ځل وچېدو لپاره هواروي. هغه وایي بازار ته د وړلو لپاره باید انځر تر 7 ورځو پورې وخت ونیسي او پروسس سي. د اول د وارش کوو چې بیا مو وش کوله بیا راوړو میدان ته، پر میدان باندې هوارو چې پر میدان باندې مو هوار کړله. بعد هغې بیا داسې ګورو چې مثال کم ځینې وچ چې کم لاندې دي 3 ورځ دی راټولوو، بیا داسې په ګوتو ټکۍ کوو. بیا وروسته دغه ته سطلو ته اچوو، لمر ته په تلتکۍ کې ږدو، تلتکان غاړکیان دا شیان پر اچوو، خوله ورکوو تر ماپښینه پورې. ماپښین چې مو راواخیستله بعد هغې دوی پاستۍ ټکۍ مو کړله، بعد هغې نو باره بیا دغه ستنده بیا پسې پیو. یو بل باغ لرونکی محمد کایر بیا وایي چې اکثره انځرو د ژړي مرض کړی دی چې درملو هم خاصه نتیجه نه ده ورکړې. هغه وایي د دې ترڅنګ چې انځر کم سوي، بازار یې هم یوازې هندوستان دی چې بیره لري چې د کومې ستونزې له امله دغه هیواد ته د انځرو صادرات بند نه سي. هغه غوښتنه کوي چې باید نورو هیوادونو ته یې هم صادرات پیل سي. خو انځرو کې فرق شته، ځینې ځایونه څه برابر دي، ډېر مرض یې نه دی کړی د ژړي ده، او ځینې خلک یې بیخي ځینې خلاص کړه، باغوانانو یې باغوانۍ پرېښولې. خو غټ عیداد دی چې نورو ملکو ته هم واستول سي، یوازې هندوستان خو نو نه دی. دا که هندوستان لار ښه سره کړکېچنه شوله د دوی بازار خراب دی، او که هلته هغه روان و بیا بازار برابر دی. که اوس نور ملکونه سي بیا به نو سړی دونه دغه نه کوي چې خاص بس پر دغه یو ملک یې تکیه وي. د کښته شاه ولي کوټ ولسوالۍ مسؤلین هم دا خبره مني چې په اکثره سیمو کې د انځرو حاصلات د ژړي مرض له امله کم سوي. د دغه ولسوالۍ مرستیال ولسوال حاجي صاحب کاري محمد یعقوب وایي د 40 څخه تر 50 سلنه د انځرو په حاصلاتو کې د ژړي مرض له امله کمښت راغلی. هغه غوښتنه کوي چې مؤسسات په دغه برخه کې د باغدارانو سره مرستې وکړي. سږکال خو الحمدلله خدای کول د ډېرې علاقې انځر د ډېره وخته پورې خوندور دي، برابر دي. خو بیا هم دغه د یو قسم مرض په دغه باغو کې شته. د اکثره بزګران په دغه مرض سره لاس وګریوان دي چې هغه د ژړي په نام باندې یو مرض دی. د بزګر په اصطلاح باندې هغه ژړی ورته وایي. نو دغه ژړي سره خلک څه مشکلات لري، بعضې علاقو کې ډېر مشکلات جوړ کړي دي، خو بعضې علاقو کې ډېر کم دي دغه دی. نو دا ژړي سره څه مشکل شته، نور الحمدلله یو قسم مرض او یو مشکل نه دی ورته جوړ. دغه راز د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د ژړي مرض له امله د انځرو په حاصلاتو کې کمښت راغلی. د کرنې ریاست د کرنې امیر مولوي صاحب شمس الرحمن موسی وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې پر 2000 هکټاره مځکه د انځرو باغونه سوي چې زیاته برخه یې په شاه ولي کوټ، نیش، خاکریز او میانشین ولسوالیو کې دي چې د 95,000 څخه تر 100,000 مټریکه ټنه حاصلات په ځینې ترلاسه سي. هغه وایي دا چې د ژړي مرض یې کړی، شاید دغه حاصلات له دې څخه کم سي. کندهار ولایت کې پر ټوله په مجموع کې پر 2000 هکټاره شاوخوا باندې د انځرو باغونه سوي دي چې زیاته برخه په شاه ولي کوټ، نیش او میانشین، خاکریز زیاته برخه په ولسوالۍ څخه تشکیلیږي، او بعضو ساحو کې د امراضو له نګاه په سبب باندې چې ژړي ورته ویل کېږي په حاصلاتو کې کمبود راغلی دی. زموږ د تخمین او اټکل له مخې څخه 95,000 څخه تر 100,000 مټریک ټنو پورې به حاصلات ولرو، خو کېدای شي د سږني امراضو په سبب باندې په حاصلاتو کې کمبود راسي. د انځرو یو تجار مولوي حمید الله وایي چې په کندهار کې اوس د انځرو بازار ښه دی. په خبره یې په باغونو کې له 1500 څخه تر 2500 افغانیو د انځرو یو کندارۍ من چې 4.4 کیلو کېږي خرڅېږي. هغه وایي اوس مهال د انځرو لوی بازار هندوستان دی او دوی هم هلته صادروي. انځر سږکال باید تقریبا په سارا کې د 1500 افغانیو څخه بیا تر 2500 افغانۍ پورې خرڅېږي، او په بازارو کې
په 2200 څخه بیا تر 2300 تر 2000 افغانۍ پورې خرڅېږي. سږ کال یې بیې په افغانۍ باندې دي او بیا خو نو اوس اول سر دی د انځورو بیې هلته پر هندوستان معلومېږي چې کوم وخت د هندوستان خریداران راووځي سودا به شروع سي بیا هغه وخت د انځورو اصلي ریټونه معلومېږي. په کندهار کې دا مهال د انګورو د شکېدلو او صادرولو موسم هم دی، خو دا چې د انګورو یوازینی مارکیټ په پاکستان کې دی نو پر دغه میوه یې محصول ډیر زیات لوړ کړي چې ورسره د انګورو پر صادراتو یې هم منفي اغیزې کړي دي.